السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم جميعا. كيف الحال والأحوال عندكم؟ الدرس 21 يوشتم درس پیلو. البته د پاڼه یو سلو لسمه نمبر پاڼه ده. نو دې درس کې به بعضې تمارین کو او دا زموږ د دې وحدې اخري درس دی. بیا درېیمه وحده شروع کیږي انشاءالله. نو درس پیلولو نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب کې چینل دوستانو سره شیر کړئ تر څو سبسکرایبرز دوستان یوټیوب کې هم زیات شي او ویډیوګانې هم لایک کړئ تر څو یوټیوب هغه نور خلکو ته وښیي چې څنګه تاسو لایک کړئ هغه یوټیوب نور خلکو ته ښیي. او یو پوښتنه تاسو نه کوم چې اوس خو زه هره ورځ جملې پاڼې کې نشروم چې هایا تاسو سره دا جملې ګټه کوي او کنه. هیله کوم چې کومنټ کې ووایئ چې آیا دا ګټه کوي او کنه کوي. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. الدرس العاشر أصل بين السورة والكلمة. واسلام دا کم تصویر د کلمې سره کم مناسب هغه چې دا وسلو. دا ټول زیاتره تمرینونه دي. يسمع اوري نو دې سره د تصویرونو کې کم مناسب دی. يسمع دا ورسره مناسب دی. دغه يسمع دا ورسره مناسب دی. يفتح خلاصوي ده خلاصوي. يكتب لكي ده لكي ده ورسره. يجلس كيني دا كيني يجلس. يقرأ لولي دا سيب لولي. يقوم أدريجي دا سيب أدريجي يقوم. يمسح مسحكوي يا باكوي تخته دا ده. يغلق بندوي دا ده چې دروازه بندي. خادم تمرين أصل بين العبارة والكلمة المناسبة. وإذا عبارة أو وصلهم دي مناسب كلمة سرا. نلعب فيه الكرة ومنغا لوبكو أو نلعب فيه الكرة ومنغا هلتا فوتبال كو نلعب يعني منغا ده فوتبال لوبا هلتا كو أغا كم زايدة دي ثلورانو كي. الملعب ميدان. أو فيه طاولات وكراسي وسبورة. فيه طاولات وكراسي وسبورة. هغه ميزونه دي، طاولات ميزونه دي، وكراسي او چوکۍ دي، وسبورة او تخته ده. نو هغه څه ده؟ الفصل ټولګي صنف ده. نشرب فيه الشاي والحليب. هلته مونږه چای او شودې چکو. هغه کوم ځای ده؟ المقصف کانتین ته ویل کیږي. نقرأ فيها الكتب. مونږه هغه کې کتابونه لولو. هغه کوم ځای ده؟ مکتبه کتابخانه. دلته أضيف حرف تو تا تي في آخر الفعل الماضي. وإضافة کولته أضيف إضافهم دا حرفونه په آخر د فعل ماضي کې. اوس دلته کم سره تو راځي، کم سره ته راځي، کم سره تی راځي. ګوره تو متکلم چې څو خبرې کوي تو ورته راځي. ته مخاطب ته راځي چې څو مذکر مخاطب. تی مؤنث مخاطب ته راځي. هي چې ضمیر ده مؤنث غائب. هغه هي صرف غائب نه ده، موجود هم کېدای شي. هي چې راځي هي مؤنثه ده نو دې کې کوم راځي؟ تی راځي. ځکه تی مؤنث ته راځي. هي فتحت الكتاب. هغه کتاب خلاص کړو. واغلقت الدفتر او کتابچه بند کړه. واغلقت انت ته اوس چې راځي انت كتبت. ګوره انت مذکر ته راغی که مؤنث انتی و خدا مذکر ده. انت كتبت الدرس ومسحت السبورة أو تختلي ومسحت السبورة. أنت
اوس انت ګوره مؤنث راغی، اوس بیا تی وایو. انت قرأت الدرس، تا وای درس ولوست. قرأت دا فعل ماضي ده، قرأت يقرأ لولي او قرأت تا ولوست، یعنی یو ساعت مخکې دی ولوست، پرون دی ولوست. انت قرأت درس، تا درس ولوست. واجبت عن السؤال، او جواب دی ورکړو د سوال. واجبت انا ګوره اوس انا متکلم دی ته چې راځي. انا سأل تو متکلم ته راځي. انا سألت المدرس، ما وای د استادنا مدرسنا پوښتنه وکړه. وسمعت الاجابه، او جوابونه مې واوریدل. تو متکلم، تا مخاطب مذکر، او تی مخاطب مؤنث ته راځي. أصل بين الكلمة في ألف همزة وما يناسبها في باء. دا ما خبره ده، دا کلمې وې دې سره وصل کوي. مکتب، مکتب سره څه راځي؟ مکتب مدرسة. حارس، نه حارس المدرسة، دي مدرسي حارس پایردار. مکتب، مکتب سره مدیر راځي، دفتر کې مدیر وي. معمل اللغة. الحقيبة زرقاء. القلم الأزرق. القلم كتاب الطالب، لطالب زده کوونکی کتاب. نو دا ټول تمرینونه دي د درس کې. اصل وصلهم بين السؤال والجواب. هل، كيف، أين، ما، ماذا، متى، ما، من، كم. دام اوله کې ویلو چې دا څه دي؟ دا ادوات الاستفهام دي. دا ادوات الاستفهام ثمانه، دا د پوښتنې کولو کلمات دي. په انګلیش کې WH questions ورته وایي چې where، what، دا شیان دي. او په عربي کې دا کلمې دي. نورم زیات شته، خو دا دی کتاب کې مونږ زیاتره هم دا وایو. هل، آیا، کیف، څنګه، اینا، چیرته، ما، څه شی، ما، ماذا، څه شی، ما، څه، متى، کله، من، څوک، کم، څومره. اوس وایي کیف حالک. كيف حالك؟ جواب بخير والحمد لله. دویمه خانه کې. أين المكتبة؟ أين المكتبة؟ في المدرسة. في المدرسة. هل هذا مكتب المدير؟ هل هذا مكتب المدير؟ نعم. ما عنوان الدرس؟ ما عنوان الدرس؟ ماذا أقرأ؟ اقرأ خادينة ريو ودرديو. ماذا أقرأ؟ اقرأ درس اليوم. من هذا؟ هذا حارس المدرسة. هذا هارث المدرسة. نديت هناك راغي. ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ ثول ولم هناك ندات شيشو. أين المكتبة؟ مكتبة هناك راغي. أو ماذا ما عنوان الدرس؟ دا ما تا ګډوډ ښکاري. دي ما عنوان الدرس دا نشته. نعم دا نشته. خادينا تيريو. أقرأ وأنسخ الولم، أو دا دوباره دلته نسخ کومه لكم. قال بدر ويلي. قال ويلي أنا طالب ذا كون كيم. أدرس في الصف في الثاني الابتدائي. فدوم تولقي ابتدائي كي ذا درس وايم. أستمع جيدا ذا بخطوغا أورم إلى الدرس. ذا درس بخطوغا أورم. أقرأ دروسي في البيت. ذا بكوركي خبل درس وايما. واستيقظ في نشاط، او په چالاکی سره ذ سحر، یعنی په چالاکی سره راجګیږم. ولا انام متأخرا. ولا انام متأخرا، او ذنا وقت خوب نکوم. اكتب ما يقرأ المعلم. ولیکم څه چې استاد وای دا زمونږ لپاره نه دی. نو زمونږ درس هم دومره. بل ویډیو کې ان شاء الله زمونږ درېمه اخیری وحده شروع کیږي. ان شاء الله دام یو څو ویډیوګانو کې دا وحده ختمیږي، او بیا د خیر زمونږ لومړی کتاب هم ختمیږي د خیر سره. او ان شاء الله تاسو نه هیله کوم چې، او دا هیله لرم چې ان شاء الله د سي دوستان به چې د درسونو نه ګټه اخیستي او زمونږ د زحمتونه بې ځای نه ایتلي. نو فلحال لپاره هم دومره درسو. هر څه پوښتنه چې وي
کومنټ کې کولای شئ. او بیا هم وایم چې یوټیوب کې دوستان کم دي، هیله کوم چې دوستان سره د چینل دا یو سکرین شاټ واخلي، خپل په سټوري کې شیر کړئ ترڅو نور دوستان هم پیدا شي. نو که هر څه پوښتنه پیشنهاد وي نو بیا هم کومنټ کولای شئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.